سلامونه د قدر وړ لیدونکیو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ختمن اوسئ. د قدر وړ لیدونکیو په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې دا هغه ورډ پروګرام دی، څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې له ورډ پروګرام څخه استفاده وکړو. لکه څه ډول چې موږ په کمپیوټر کې ورډ پروګرام استعمالوو، همدا ډول موږ کولی شو چې په موبایل کې هم له ورډ پروګرام څخه استفاده وکړو. خو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته همدا طریقه ښایم چې که ستاسو سره هر ډول موبایل وي، هغه یا مثال سامسونګ، هواوی، هینفینکس، ویو یا آیفون وي، څنګه موږ همدا ورډ پروګرام انسټالولی شو او څنګه بیا موږ له همدې څخه خپل موبایل کې په عادي ډول استفاده کولی شو. نو تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. زه تاسو ته ټوله مکمل طریقه ښایم چې څنګه مثال له کومې لارې دا موږ ډاونلوډ کړو او څنګه بیا په خپل موبایل کې ترې استفاده وکړو. ښه، لومړی که تاسو قدرمن لیدونکو انډرایډ موبایل لرئ، تاسو به خپل پلی سټور ته راشئ، یعنې که هواوی وي یا سامسونګ یا هینفینکس یا هر ډول کمپنۍ سره تړاو لري، دلته به پلی سټور کې په سرچ کې ولیکئ، دلته به ولیکئ ورډ. زه خپل کیبورډ انګلیش ته تبدیلوم. ښه، دلته به ولیکئ ورډ. کله مو چې دا ولیکه وبښئ، ما څخه پښتو یو حروف پاتې شوی و. ښه، په همدې کلیک کړم، دلته په ورډ باندې کلیک کړم، دلته به بیا په همدې یو کلیک وکړئ. مختلف ډوله به تاسو ته راسرچ شي، خو تاسو به همدا یو کلیک کوئ. د لاندې ته به تاسو نه راځئ، دا مثال اصلي اوریجنل ډاکومنټ نه دی، د ورډ پروګرام فایلونه نه دي. تاسو په همدې یو کلیک وکړئ. کله مو چې په همدې کلیک وکړ، دا 2021 ورژن دی، نوی تازه لوګو دی د همغه، او دا مثال نوی کوم ورژن چې دی هغه دلته اویلیبل دی په پلی سټور کې. په همدې به کلیک وکړئ، انسټال وکړئ. خو ما خو مخکې له مخکې انسټال کړی و، اپډیټ غواړي، خو فعل حالا یې اپډیټ کوم په دې نه چې وخت نیسي، ویډیو بیا زیاتېږي. نو تاسو به هم د انسټال نه کلیک وکړئ. دلته به د اپډیټ په ځای تاسو ته انسټال راځي او ستاسو سره به انسټال شي. که ستاسو سره خامخا آیفون موبایل وي، تاسو بیا اپ سټور ته راشئ. په همدې طریقه تاسو به په اپ سټور کې ولیکئ ورډ او تاسو ته به انسټال شي. که 14 آیفون وي، مثال 14، 15، 16 هر ډول وي، 14. او دلته به زه تاسو ته هم ښیم، بعضو ملګرو ته به اندېښنه وي چې د آیفون لپاره شته که نه، بلکل شته، پیدا کېږي. دلته تاسو ګورئ، زه تاسو ته وښیم. ښه، مثال د آیفون لپاره مایکروسافټ ورډ چې د اپ سټور کې شته، پیدا کېږي، تاسو یې کتلی شئ، هلته یې سرچ کړئ. ښه، کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړه خپل موبایل ته، اوس به څنګه له همدې څخه استفاده کړو. فقط به تاسو په همدې پروګرام په دې آیکن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو، تاسو ته بیا په لومړي ځل دا ډول آپشن درومي. دلته په همدې طریقه دلته به تاسو بیا په همدې پلس نشان باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په پلس نشان باندې کلیک وکړو، هماغه شان لکه څنګه چې په کمپیوټر کې تاسو ته ښکاري بلانک ډاکومنټ، مثال جوړ تیر فایلونه ډاکومنټ مثال ایډیټ شوي، خو موږ دلته په بلانک ډاکومنټ نه کلیک وکړو. کله مو چې په بلانک ډاکومنټ نه کلیک وکړو، دلته تاسو ته د هغه کار څخه ډاکومنټ چې ده هغه اویلیبل شو. ښه، دلته بیا موږ لیکل کولی شو، هر ډول لیکل چې موږ وغواړو. که د پښتو لیکل وغواړو هم موږ کړی شو چې په دې طریقه د پښتو لیکل هم دلته وکړو، همداسې نوره. ښه، اوس هماغه آپشن لکه څنګه چې په کمپیوټر کې تاسو ته ښکاري، که تاسو غواړئ چې لیکل ښي طرف ته یوسئ، مثال دلته هغه آپشنونه هم شته. تاسو ګورئ دلته ټول مکمل ډایرکشن یې هر څه شته، الاینمنټ ټول هر څه موجود دي. همداسې ټیبل مرحلې، مثال دلته که زه په انزرټ ټیب باندې کلیک وکړم، ټیبل یې هر څه دلته موجود دي. نو تاسو د کمپیوټر په ډول له همدې څخه هم استفاده کړای شئ، هېڅ کومه ستونزه نشته. خپل کوم مشکلات چې دي، مثال کمپیوټر ته لاسرسی نه لرئ، کمپیوټر مو یا برق ډېر مصرفوي، نو په همدې حالاتو کې، په همدې وختونو کې تاسو له موبایل لرئ، همدا کوم ضرورتونه چې دي هغه د همدې سافټویر له لارې په موبایل کې رفع کولی شئ. یو ډېر مهم سافټویر دی. هغه ملګري چې څوک مثال د همدې اداري کارونو سره سروکار دي، نو دوی لپاره حتمي دی چې همدا اپلیکیشن په خپل موبایل کې دوی انسټال کړي، له همدې څخه استفاده وکړي. او بعضې ملګرو ته کله ور ویریفیکیشن مرحله درومي د اکاونټ، که تاسو نوي یاست، نوی ډاونلوډ کړئ، بعضې وخت دا ستونزه نه جوړوي، خو بیا هم کله کله که غوښتنه وشي، مثال د اکاونټ، دلته بیا تاسو ته همدا ډول یوه مرحله درومي. دلته به تاسو په ساین اپ فري باندې کلیک وکړئ، خو زه دلته په همدې نه کلیک نه کوم، زما سره اکاونټ شته. ستاسو نه به یو ایمیل یا موبایل نمبر هغه وغواړي، هغه به داخل کړئ، په نیکسټ به کلیک وکړئ، بس ستاسو اکاونټ جوړیږي. بیا به همدې مرحلې ته داخل شئ. تاسو کله مو چې اکاونټ جوړ شو، همدا مرحله به تاسو ته خلاصه شي. دلته په پلس نشان کلیک وکړئ او دلته په اکاونټ کلیک کړئ، اکاونټ به مې جوړ او کمپلیټ شي. نو همدغه وه د ورډ پروګرام د انسټال او استعمالولو طریقه چې په خپل موبایل کې موږ تاسو استفاده کولی شو. فعل حالا ښه وه، په خدای مې سپارلی یاست.